السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو ټول هغه مسلمانان نورونه چې د ما بیا دغه تحقیق اوري، د لارې د سر په جماعتونو کې اعتکاف کول څنګه دي؟ یعنی کوم جماعتونه چې د لارو په سر باندې وي نو په هغې کې اعتکاف کول څنګه دي؟ امام حلبي رحمه الله په چې شارح د منیې ده، د منیې په شرحه کې لیکي والمساجد التي على قوارع الطريق، هغه مسجدونه چې په سر د لارې باندې وي، ليس لها جماعة راتبه، هلته جمعه مرتبه جمعه نه پکې کیږي، دا په حکم د جماعت کې دي. یعنی مطلب په حکم د جماعت کې دي، د جنوبو د حایزې ورتګ ناروا ده. یعنی کوم جماعتونه چې د لارو په سر باندې وي او دلته جمع مرتبه جمع ونه لري، دې ټکي ته مو فکر وي، مرتبه جمع ونه لري معنا داسې امامونه لري چې څوک دې پکې جمع په ترتیب باندې وکي، نو دغه په ترتیب جمع نه پکې کیږي، مولا او امام نه لري، نو دا د جماعت حکم لري، د جنوبو د حیزې ورتګ ناروا ده. لکن لا يعتکب فيها، لکن اعتکاب پکې نه به کوي، پکې اعتکاب به پکې نه کوي. دغه ټکي نه معلومیږي چې هغه جماعتونه چې د لارو په سر باندې وي لیس لها جماعت راتبه، دغه جماعت راتبه نه لري، یعنی جمعه په ترتیب جمعه نه وي پکې، علی الدوام په ترتیب خپل امامونه لري. نو د من حنفي علما په کتابونو کې لیکي چې مفهوم د فقه په کتابونو کې بیا دلیل ده. نو دې نه داسې را معلومیږي که بالفرض دغه جماعتونو د لارو کې جمع مرتبه ولا بیا دغه جماعتونو کې اعتکاف کیږي. لکه مثلا اوس اکثره د لارې جماعتونه وي، مثلا بعضې جماعتونه داسې وي چې هلته مرتب، لکه مثلا د کابل نه تورخم ته ځي، د کابل نه قندهار ته ځي، د کابل نه خوست ته ځي، او د کابل نه مثلا داسې د افغانستان شمال ته ځي، لاره کې یو جماعت وي، خلک مونځ کوي، هر څوک چې ورسي لمونځ پکې کوي، نو دا جماعت سو د جماعت حکم لري، اعتکاف پکې کول صحیح نه ده. اما که د جماعت د لارې په سر باندې داسې جماعت چې په هغه جماعت کې مثلا امام هم درلوده او مرتب جمع پکې کېدلې، نو دلته بیا اعتکاف کول پکې جایز ده. دغه مسئله منی مولا امام حلبی هم لیکلی ده. علامه ابن العابدین شامی رحمه الله په 919 صفحه کې لیکلی، شامی کې وی، شامی رد المحتار کې وی والمساجد التي على قوارع الطرق ليس لها جماعة راتبة في حكم المسجد لكن لا يعتكف فيها. شامی کې هم دغه مسئله ده. په خلاصة الفتاوا کې هم دغه مسئله ده، او په برجندی د مختصر الوقایه په شرحه کې هم ده، هغه اول جلد 223 صفحه، او په طحطاوي على الدر المختار کې هم دغه مسئله لیکلې ده. وفي القهستاني عن الخلاصة وينبغي أن لا يصح في مسجد الحياز ومسجد الحوال قوارع الطرق، وينبغي أن لا يصلى في مصلى العيد والجنازة، فالمراد بالمسجد غیر ما ذکره. دغه مسئله دلته هم ذکر ده. الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ، عاجز په دعا کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالحمید الحماسی الکابلی الموسوی.